کورنیو چارو وزارت هیڅ چارواکی د نظام له مقرراتو د سرغړونې حق نه لري. هیواد ته د درملو واردولو په اړه نوې کړنلاره اعلان شوه. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري وژل شوی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور چینل څخه 3 مهمو او تازه خبرونو ته. یادونه کوم چې زموږ ویډیوګانې لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. کورنیو چارو وزارت هیڅ چارواکی د نظام له مقرراتو د سرغړونې حق نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د سرپرست حکومت له واکمنېدو وروسته د افغانستان د تجزیه کېدو ټولې دسیسې شنډې شوې. نوموړي د افغان ولس پر یووالي هم ټینګار کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر همداراز په ډاګه کړي د سرپرست حکومت هیڅ چارواکی د دې حق نه لري چې د نظام له مقرراتو سرغړونه وکړي او په وینا یې که څوک سرغړونه هم وکړي نو ورسره به قانوني چلند وشي. نوموړي دغه راز ویلي چې اوسنی حکومت د ټولو ګډ کور دی او ټولو ته د مشروع لار په رڼا کې ازادي او حقونه ورکوي. هیواد ته د درملو واردولو په اړه نوې کړنلاره اعلان شوه. د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤلانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل په هیواد کې د بهرنیو شرکتونو د درملو د ثبت لپاره یوه کړنلاره جوړه شوې ده. دغه اداره وایي د یادې کړنلارې له مخې د درملو بهرني تولیدونکي شرکتونه مکلف دي چې په هیواد کې د هر قلم توکي د ثبت لپاره 1000 امریکایي ډالر د ادارې ته ورکړي. ورته مهال د دې ادارې د جواز ورکړې مسؤل بیا وایي هغه درمل چې په کور دننه تولیدېږي له بهره یې د وارداتو بهیر درول شوی دی. د خوړو او درملو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دمګړی افغانستان نږدې 600 ډوله درمل تولیدوي او اوس د دې جوګه شوی چې 15 ډوله یې بهر ته هم صادر کړي. راپورونه وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري وژل شوی. نتایید شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنتکام رسنیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سنتکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې دی اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستان طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی. خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. غفاري یا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی.